السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. یو نظر په سر ټکو. د ایران صدر ډاکټر مسعود پزشکیان د وزیر اعظم محمد شهباز شریف په بلنه باندې په 2 ورځنۍ دوره باندې پاکستان ته را رسېدلی دی. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره د روغتیا او پاکي وزیر سید مصطفی کمال په اسلام آباد کې ملاقات وکړي. د روغتیا د څانګې په اړه چارو باندې خبرې وشوې. د صدر آصف علي زرداری سره د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگټي د کراچۍ په بلاول هاوس کې ملاقات وکړي. د بلوچستان د پرمختګ او پر ټولنیز سیاسي چاپیریال خبرې وکړل شوې. او اوس بشپړه خبرونه. د ایران صدر ډاکټر مسعود پزشکیان د وزیر اعظم محمد شهباز شریف په بلنه باندې په 2 ورځنۍ دوره باندې پاکستان ته راورسېدی. د دفتر خارجه له قوله ایرانی صدر خپل د دورې پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف او د صدر آصف علي زرداری په ملتیا لوړ مشرتابه سره لیدل کتل کوي. په حیث د ایرانی صدر ډاکټر پزشکیان د پاکستان د لومړۍ دوره ده کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوي د اړیکو د نوي دور پیل ګڼل کیږي. د ایرانی صدر او پاکستانی مشرتابه ترمنځ د ډلو په کچه باندې خبرو اترو کې به د یو بل د مرستې تجارت توانایي سرحدي چارو او د سیمه ایزه سلامتیا په ملتیا په مهمو 2 اړخیزو چارو باندې به خبرې کیږي. دا خبره د یادولو ده چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د لوړې کچې په تړون کې اضافه شوې ده. وزیر اعظم شهباز شریف په مهي 2015 کې د ایران دوره کړې وه. بلې خواته دواړو مخورو په آذربایجان کې د ECO مشریزه کانفرنس په موقع هم لیدل کتل کړي وو. د بھارت لخوا اوسنی جاریت پر مهال ایران د پاکستان د دریځ ملاتړ کړی وو. بلې خواته پاکستان هم د ایرانی حملې وروسته د ایران سره د یووالي څرګندونه وکړه او په نړیواله کچه باندې د ایران د خپلواکۍ په زړه پورې دفاع وکړه. د ایرانی صدر دغه دورې څخه د دواړو هیوادونو نږدې اړیکو ته وده ورسیږي. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره د روغتیا او پاکي وزیر سید مصطفی کمال په اسلام آباد کې ملاقات وکړي. د لیدو کتو پر مهال د روغتیا د څانګې په اړه چارو باندې خبرې وکړل شوې. وفاقي وزیر سید مصطفی کمال او وزیر اعظم محمد شهباز شریف ته د روغتیا په څانګه کې روانو منصوبو د سمونچارو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړل. وفاقي وزیر د وزیر اعظم سره د خپل د وزارت په حق هم خبرې وکړې. د صدر آصف علي زرداری سره د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگټي د کراچۍ په بلاول هاوس کې ملاقات وکړي. د لیدو کتو پر مهال د بلوچستان د پرمختګ او ټولنیز سیاسي چاپیریال باندې خبرې وکړل شوې. وزیر اعلی میر سرفراز بگټي و صدر مملکت ته په صوبه کې د امن و امان او ترقیاتي منصوبو په اړه معلومات ورکړل. صدر آصف علي زرداری په بلوچستان کې امن و امان نور غوره جوړولو هدایت وکړي. په دې موقع د مملکت صدر وویل چې ولسی خیر ښېګړه د بنیادي اسانتیاو ورکړه او ترقیاتي منصوبو پر وخت باندې بشپړول د باوري کړل شي او د بلوچستان د ولسونو د ژوند معیار غوره جوړولو دپاره د ګامونه واخیستل شي. د تخفیف غربت وفاقي وزیر سید عمران شاه ویلي دي چې د ځانګړو وګړو کتنه د ټولنې ګډه ذمہداري ده. په کوټه کې د اورېدو څخه د محروم دپاره د سنټر اف ایکسلنس د قیام د روغې جوړې پر یاداشت د لاسلیک دستورې ته په وینا کې د هغه وینا وه چې دا یوازې MOU نه بلکې د ولسي لوست تجدید دی کوم چې هغوی د تعلیم غربت او د بااختیاره جوړولو ضمانت ورکوي. ریپورټ کوي له کوټ څخه وقار احمد. वफाकी वजीर तखफीफ गुर्बत सैयद इमरान शाह का कहना था, खुसूसी अफराद को तालीम, स्किल्स, बाइज्जत रोजगार और बाइख्तियार बनाना मेरा मिशन है। समाज से महरूम अफराद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के कयाम से तरक्की के सफर में खुसूसी अफराद के लिए भी आगे बढ़ने के मौके खुलेंगे। हमारा मकसद इमारतें बनाना नहीं बल्कि जिंदगियां तब्दील करना है। हम सिर्फ एक मुआहदे पर दस्तखत करने नहीं आए बल्कि एक ऐसे नई समाजी वादे की तजदीद करने आए हैं जो तालीम, इज्जत, बाइख्तियारी की जमानत देता है।
ہم صرف عمارتیں نہیں بنائیں گے بلکہ زندگیاں بدلیں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا ترقی کے سفر میں آگے بڑھتے رہنا اور قومی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ سینٹر آف ایکسلنس میں سائن لینگویج کے ذریعے تعلیم کے علاوہ مختلف شعبوں میں ٹیکنیکل تعلیم بھی دی جائے گی۔ ہمارے پاس وہ ریسورسز موجود ہیں، وہ یوتھ کی وہ پاور موجود ہے، وہ پازیٹیوٹی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے اندر وہ ریزیلینس، وہ طاقت، وہ کریج موجود ہے کہ ہم پاکستان کو دنیا کی بلندیوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہم مل کر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے سینٹر آف ایکسلنس کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی وزیر تخفیف غربت سید عمران شاہ اور وزیر مملکت تعلیم وجیہہ قمر نے بلوچستان کا 3 روزہ دورہ کیا۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ په مرکه حقی د کامیابی جشن کامی یووالی ولسی جذبات په مرکه حقی د کامیابی ورسته 88مه د خپلواکۍ ورځ د کامی یووالی او ولسی جوش او جذبې څرګندونه ده۔ د هیوالي پیغام سره په ټول هیواد کې د خپلواکۍ جشن په زړه پورې ډول منځلو پیل کړل شوی دی۔ د پټ څخه د وقار احمد رپورٹ۔ مارکہ حق میں فتح یابی کے بعد پاکستانی قوم یوم آزادی کی 78ویں سالگرہ ملی جوش و جذبے سے منانے کے لیے خوشی سے سرشار ہے۔ ماہ اگست سرزمین وطن کی آزادی کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ بھارتی فسطائیت کے خلاف پاکستان کی بہادر افواج نے اپنی شجاعت و بہادری سے قوم کو پوری دنیا میں بے مثال عزت و مرتبے سے نوازا۔ ملک و ملت کی ناموس کا عزم لیے آج قوم کا ہر فرد قومی یکجہتی کا پیغام دے رہا ہے۔ جب پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کی مسچف کی گئی اور ہندوتوا کا جب اس نے مودی صاحب نے جھنڈا گاڑا اور پاکستان کو یہ سمجھا کہ وہ اس کو نگل سکتا ہے، تو وہاں پہ اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیا گیا کہ اب پوری دنیا میں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ مارکہ حق کی جو سیلیبریشنز ہیں وہ پورے پاکستان میں جس طرح سے کی جا رہی ہیں، 2500 تقریبات 150 ڈسٹرکٹس میں ہمارے انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ پاکستان ایک زندہ قوم ہے، پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا، اور کوئی اس کو میلی نظر سے دیکھے گا تو پاکستان کی افواج اس قابل ہیں کہ وہ آنکھیں بھی نکال سکتی ہیں اور اس کو منہ توڑ جواب بھی دے سکتی ہیں۔ ملک بھر میں تقاریب، ریلیاں اور ثقافتی پروگرامز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں عوام اپنے جذبے، محبت اور وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہر چہرہ پاکستان سے محبت کا آئینہ دار ہے۔ پاکستان اللہ کے کلمے کے نام پہ بنا ہے، اس کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ اس طرح کی ہماری بہترین افواج کی موجودگی میں۔ ہماری فوج نے، ہماری فضائیہ نے خاص طور پہ یہ پورے دنیا کو میسج دے دیا کہ پاکستان کی فوج ناقابل تسخیر ہے۔ مارکہ حق میں کامیابی نے ہمیں سکھایا ہے کہ اتحاد ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ حالیہ چیلنجز کے باوجود پاکستانی قوم نے ثابت کر دیا ہے کہ جب بھی مادر وطن کو ضرورت پڑی ہر فرد اپنے وطن کی حرمت پر مر مٹنے کو تیار ہوگا۔ مارکہ حق میں ہم نے ہندوستان کو شکست دی ہے، اس کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ جس جنون اور جس گھمنڈ کے ساتھ اس نے ہمارے وطن عزیز پر حملہ کیا، ہماری پاک افواج نے بڑی دلیری کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ اور بڑی ٹیکنیک کے ساتھ اسے شکست دی، جس کے لیے پورے پاکستان کے، پاکستانی قوم کے دل خوشی سے بھرے ہوئے۔ پاکستان کی سالمیت، یکجہتی اور ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم مل کر فتنہ ہندوستان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مارکہ حق میں بھرپور کامیابی کے بعد آج پوری پاکستانی قوم یہ اتحاد کر رہی ہے کہ ہم اپنی خود مختاری، اپنی سالمیت اور استحکام پاکستان کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ د پاک پوج تاریخ قربانیانو او بې ساري خدمتونو پورې اړه لري. د بلوچستان په لسبیله کې د پاک پوج د هلیکاپټر د پیشي 3 کلونه تیر شول. په پیښه کې لیفټیننټ جنرال سرفراز علي د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره د ریسکو میشن پر مهال د هلیکاپټر په پیښه کې شهید شو. د وقار احمد رپورٹ۔ خدائے وطن کو سلام۔ جنگ ہو یا ناگہانی آفات، پاک فوج ہر مشکل وقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ 1 اگست 2022 ایسا ہی ایک دن
जब बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद और रेस्क्यू मिशन पर पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी की वजह से हादसे का शिकार हुआ। रेस्क्यू मिशन की क़यादत शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कर रहे थे। अलमनाक हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद सरफराज अली के साथ ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सिर फैयाज ने जामे शहादत नोश किया। अलमनाक हादसे ने हर आंख अश्कबार कर दी। फिजा कई रोज सोगवार रही। सरफरोशी है माँ तुम्हारा, जुर्रतों के पैसदार हो तुम जो इंतहाई प्रोफेशनल ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल शहीद सरफराज अली पाकिस्तान आर्मी में मुख्तलिफ अहम तरीन ओहदों पर फराइज सर अंजाम देते रहे। नवंबर 2020 में उनको 3 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। दिसंबर 2020 में कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया। ब्रिगेडियर अमजद हनीफ हादसे से कुछ अरसे पहले ही मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की पा चुके थे। शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सैयद सरफराज अली और शहीद साथियों की कुर्बानी कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। मुश्किल की हर घड़ी में पाक फौज मुल्क और कौम की हर मुमकिन मदद और हर कुर्बानी के लिए हर दम तैयार है। कौम अपने शहीदों को सलाम पेश करती है। वकार अहमद, PTV न्यूज। اوس په پای کې تاسو ګورئ د بلوچستان د ځینو مهمو ضلعو د موسم حال او مشترک اجازت د لوی الله پامان.